ښه بسم الله الرحمن الرحیم. نو وړ کې چې دی مونږ ډیزاین خلاص کړی که نه، او نن به د خیر سره د هغه وایو څه ورته وایي پیج لی آوټ وایو. پیج لی آوټ مطلب دی پیج لی آوټ مطلب دی چې پیج د صفحې په اړه باندې چې کوم د صفحه څنګه ښکاره شي د دې په اړه ټول معلومات دې په دې کې صحیح ده. سپیسینګ نمبرینګ پیج ته پیراګراف ته نمبر ورکول دي، د پیج سایز برابرول دي، د پیج چې دی هغه اورینټیشن حالت یې څنګه بدلول، پورټریټ ټرانسکریپټ د ټول شیونه سیده مطلب دا به موږ سره پیج لی آوټ کې صحیح ده. نو پیج لی آوټ کې موږ سره اولنی آپشن دی مارجن دی. مارجن خو ما ته ویل دغه داسې وایي دغه صفحې ته مارجن ویل کېږي صحیح ده که نه. دغه صفحې ته ویل کېږي دغه صفحې ته مارجن ویل کېږي صحیح ده که نه. برابر دی چې کوم بیا مخکره مثبت دا وایه یا کنټرول پی هم دغه صفحې ته څه وایي مارجن ویل کېږي. دغه مارجن غواړي څنګه برابر شي تاسو په کومه طریقه یا نه په کوم تاسو غواړئ چې جوړ کړئ صحیح ده. نو دا پیج لی آوټ کې اولنی آپشن موږ سره څه دی مارجن کې دی. که نارمل ده نارمل خو دا متوسط یعنې درمیانه چې صحیح ده ډول ده که نه عام پیج دغه شان دی صحیح ده. نیرو مطلب دا دی دغه مارجن چې دی خپله څه کوي دې کې تنګېږي صحیح ده که نه. کله اکثر تاسو غواړئ چې پیج لیکل درسره غواړئ چې په یو پیج کې راشي دلته د مارجن استفاده کولی شئ. لیکل درته زیات دي که نه داسې زه نیر ووهمه لیکل ما ته مطلب ډېر هغه راځي صحیح ده که نه. او که مارجن ووهمه نو ما سره دا لاین چې دی لاین ما ته بچت کېږي صحیح ده که نه. ګوره او نو مارجن کوم سپیس دلته موږ سره دی هغه څه کېږي په پرنټ کې هم دلته ښکاري ده. ګوره دلته زیاته پرنټ کېږي صحیح ده. ښه خو پروفیشنل چې موږ سره نارمل دی 4 سایز پرې هغه دی. موډریټ مطلب دا دی چې نه ډېر غټ وي نه ډېر ورکوټ وي هغه ته موډریټ ویل کېږي درمیانه صحیح ده. او وایډ چې دی ډېر ورته شي ښکلا وي مارجن به ډېر زیات غټ وي صحیح ده. ډېر زیات مارجن سپیس به ډېر زیات هغه وي. میرټ چې ویل کېږي لکه کتاب کې چې موږ کله یو هغه لیکو دا لیکل 2 صفحو ته راتلی شي. او افس 2003 بای ډیفالت داسې و صحیح ده. دې کې موږ خاص موږ نور څه کسټم مارجن په خپل خوښه د ځینې مارجن برابر ده هلته ته ویلو که نه. دې کې سوال نشته انشاءالله. راځو اورینټیشن ته دلته ریپیټ کېږي. راځو دا ګوره ښه کسټم مارجن په خپله خوښه لکه ټاپ څومره غواړې باټن کې څومره غواړې رایټ لیفټ کې څومره غواړې ګټر خو پېژنې څه ته ویل کېږي استنجا لپاره ځای چې کوم دی څومره غواړې صحیح ده که نه. ګټر پوزیشن کوم ځای غواړې د ګټر پوزیشن د استنجا ځای کوم لیفټ رایټ غواړې. چې د مثال داسې لیکل په پښتو کې وي نو موږ څه کوو موږ یې په رایټ کې غواړو ټاپ کې نه غواړو رایټ کې غواړو صحیح ده. او د انګلیش کې موږ سره لیفټ کې صحیح ده. او که مثال اکثر تاسو لیدلي وي ټاپ کې وي که نه هغه غوندې دغه د ګټر پوزیشن دی صحیح شه. اورینټیشن هم بدلولی شي لینډسکیپ مالټي پیجز صحیح ده څومره غواړې. 2 پیجز پر شیټ څه مطلب دی دا خو مې ویلي که نه یو 2 پیجونه په یو شیټ کې ورتلل. دغه د 2 پیجز بک فولډ د ریورس بک فلاشن څومره ویلي صحیح ده. دغه سیټینګ که غواړې مطلب خبره دلته اپلای ټو هولډ دا خو مې هدایت کړی که نه چې دغه سیټینګ زه مثال د هولډ ډاکومنټ زه ووایم زه چې د هر کله دا میسوا خلاصوم نو بیا دغه سیټینګ به بای ډیفالټ کې وګورئ. او که دس پوینټ فارورډ مطلب دغه کې او بیا چې دی دوباره مطلب دوباره را نشي ورته خلاص. او که نه چې مطلب غلطي نه شي وي کې غواړي چې به د ډیفالټ کې ډیفالټ ووهه خپل سیټینګ چې کوم د کمپنۍ نه راغلی وي نو هغه تاسې کې جوړېږي. ښه بل اورینټیشن دی موږ سره څه دی اورینټیشن پښتو کې اورینټ څه ته ویل کېږي اورینټیشن خو هغه ته ویل کېږي پښتو کې خوځښت ته ویل کېږي صحیح ده که نه. خوځښت پښتو کې دا پوهېږي نه صحیح ده که نه. دې ته څه ویل کېږي اورینټیشن دی د پیج حالت څنګه وي ما یو خبر راځي که نه. نو خپل پورټریټ چې دی خپل دا بای ډیفالټ موږ سره پورټریټ شکل کې وي مطلب A4 سایز ته پورټریټ ویلی شو خو دا هم یو سټریټ شکل کې وي.
او لینډسکیپ چې دی کنه پروت شکل کې لینډسکیپ وته وایي اوس په پښتو کې لینډسکیپ نه ترجمه کړه صحیح ده کنه ښه نو اوس راځو دا اوس موږ دا زه غواړم د پیج څه کومه اورینټیشن نه بدل کومه صحیح ده دا اوس موږ په اورینټیشن کې شو لکه موږ مثال خبره سوز مخکې ریکارډ جوړ کړو کنه که چېرته ما دغه دغې کالم او ټیبل هر څه ما برابر کړي ورته نو هغه لیکل چې دی او د سیل او کالم شیان چې دی په یو په لینډسکیپ کې نه راتلل که نه پورټریټ کې نه راتلل بیا مې هغه څه کړه لینډسکیپ ته مې بدل کړه نو موږ سره ازاده ښه سپیس ښکلې واضحه ښکاره کېده راسره نو دغه د پښتو خوځه نه کولی شي کار اخلي ښه دا سایز دی د پیج سایز مطلب موږ سره بای ډیفالټ د A4 سایز چې دی پروفیشنل چې کوم زیات استعمالېږي په ادارو کې په هغه کې موږ سره A4 سایز استعمالېږي 210 ملي متر چې استعمالېږي دومره سایز دی صحیح ده د لیګل او 11.11 دا بیخي پراخه راځي چې اکثر د ویبسایټ لپاره استعمالېږي موږ سره صحیح شوه نور A5 دا د A4 نه لږ هغه وي غټ وي صحیح ده نو مور پیپر سایز دلته سره شته دی چې څومره ته غواړې ډیزاین لپاره جوړولی شي ویډ څومره پکار دی هایټ څومره پکار دی یو څوک د بای ډیفالټ دغه کې پیپر سورسز مطلب فرست پیج څه شی دی دغه ټرې چې ده دغه اټو ټرې مطلب دا دی کله چې تاسو د پرنټر کې هغه خیر کړي پیپر چې څنګه راوځي هغه ته ټرې ویل کېږي کله چې ته پیجونه پرنټ کوې که نه نو هغه پیجونه ته غواړې چې خپل اټومیټیکلی بای ډیفالټ هغه راوځي مطلب چې بدل شي نو هغه ته ټرې ویل کېږي که ته ټرې اول ده او ټرې دویم دلته مختلف پرنټرونه هغه لري صحیح ده ډیزاین انتخابولی شي بل چې دی موږ سره دا چې نه دی نشته ښه نو اوس راځو څه شته کالم ته راځو کالم خو پېژنې که نه کالم څه ته وایي پاس نه لاندې چې راځي دی د کالم ویل کېږي چپ نه چې ښي طرف ته ځي د سیل ویل کېږي رو اینډ کالم ویلې مې که نه چپ نه طرفي طرف ته ځي رو ده پاس نه لاندې چې راځي ته څه ویل کېږي کالم ویل کېږي پښتو کې به درته وایم نو ښه و مثال خو زه لیکل کومه څه کومه یو بل زه دا لیکل کوم ګوره ښه تاسو دلته دا ډېر مهمه ده ګوره ښه دا چې سبا ته دا اوس په یو کوم شی کې دی مثلا په یو کالم کې دي که نه په یو کالم کې دي که نه دی تاسو اکثر لیدلي وي دا کتابونه چې لیکلي دي پښتو کتابونه شعرونه ګوره د شعرو کتاب چې وي پاس لیکل چې دی مثال خبره لیکلې وي که نه هغه په 1 رو کې 1 کالم کې لیکلې وي که نه او مثال بلې چې دا شعر لیکلی وي شعر چې دی په 2 کالمو تقسیم کړی وي یو برخه دلته لیکلې یو برخه دلته که نه مثلا یو لیکل یو لیکلې وي نو دغه کولی شي بیا خپل کتاب یا کومه خبره وي نو کولی شي په کالمو تقسیم کړي صحیح ده نو د موږ استعمالولی شو مثال خو زه راځم پیج لاوټ ته زه دغه پریګراف چې په 2 څه په 2 کالمو تقسیم کړه صحیح ده که نه اوس دې کې خوبي څه شی ده دې کې اوس مثال خو تاسو لیکل کړي صحیح شه تا څه کړي دویم 2 کالم دې ښه کړی که نه لیکل کې دویم کالم ته ځي صحیح شوه که نه اوس غواړې د دویم کال څنګه لاړ شي دویم کال ته به څنګه ځي دویم کالم ته زه غواړم یو کالم ته زه لګیم که نه غواړم چې دویم کالم ته واوړم او یو فکره مې ولیکه غواړم دویم کالم ته واوړم نو راځي به څه شي ته ډایرکټ ته به راشي ته کالم دویم ته دویم کال ته راوړي که روانه صحیح شو دا لیکل تا کړي صحیح ده دا څه شی شو 2 کالم ته دغه لیکل زه په 3 کالمو کې غواړم څو کې غواړم 3 کې غواړم زیاتولی شي چې څومره پورې دا لیکل تا وکړو صحیح شوه زه غواړم اوس څه کومه 4 کالم ته لاړ شي 4 کال وبخه زه غواړم چې 3 کال ته لاړ شم که نه نو بریک ته به راشي بریک کې به ورته څه وایي کالم خو یو خبره دلته بله ده زه غواړم دا لیکل ما وکړل صحیح ده دا لیکل ما وکړل صحیح ده زه هم د لیکلو نه پاس بیا څه کومه لیکل نور دا خو یو 3 کال دا خو 3 کاله وکړو شعر ما مکمل کړه څه مې کړه شعر مې مکمل کړه اوس زه غواړم دا نور لیکل چې نن دی هغه باید یو کالم کې راشي نور څه کوم زه اوس به زه څه وایم اوس دلته ډایرکټ دلته 1 کالم وهې دا لیکل ټول یو کالم ته وړي څه ته وړي یو کالم ته وخت روان وخت نه ته چې نه
داسې نه شي باید څه شی شي لیکل په خپل درې کلمو کې وي او نو لیکل چې دی په ون لاندې په یو کلم کې راولم. او دا به څنګه کې دا درېم کلم کې ولاړ دی که نه صحیح ده بریک ته به راشي بریک ته به راشي دا به کنټینیو کې څه کې کنټینیو صحیح شوه اوس به راشي کالم ون ته ون به انتخاب کړي عبدالله رحیمي دا دی که نه دا څه ګوره ښه صحیح شو که نه دا څه شی شو موږ سره ون کالم کې شو دا مې څنګه وکړو بیا خوا ګوره دا مې څنګه وکړو ब्रेक दिलाड़ी हो कंटिन्यू कंटिन्यू बाद में सब को कंटिन्यू कॉलम के वन आफरین دا څه شی شو اوس بیا غواړم د لیکل بیا د یو څه خبرې مو لیکل صحیح ده د شعر په اړه باندې یا مطلب هغه خلاص مې بیا غواړم دوه کارونه کې یو خبر راوړم سره راوړم دوه کارونه یا درې کارونه کې صحیح ده که نه داسې خو نه راځي که نه او بس خپل هغه ته وړي څه وکړم اول بار ته بریک ته وځو کالم بریک ته ورشي بریک ته کالم نه ته کنټینیوس به وایي صحیح شوه بریک ته ووفته دته چې نه هغه څه مه کوه څکه د یو کالم دا صحیح ده را به شي کنټینیو به ووایي صحیح شوه بیا ته ورشي کالم ترې به انتخاب کړې ډېر نه ولیکه ودې ګټه که نه دا لیکل تا وکړل ته بیا ته غواړې څه شی کې دې نه لیکل لاندې چې کوم راځي که نه دا څه کومه پوهې خوشي که نه که مخکې پکې لاړ شم نو بس دی منو ښه اوس غواړم دا لیکل څه کومه زه بل کالم ته ځم بل کالم یعنې بل هغه ته لاړ شم غواړم لیکل بیا د څنګه ون کالم کې راولم دلته به راشئ بریک ته بریک کې به کنټینیوس به ووایې صحیح ده دا خپل درې کالم شو درې کالم اغوښتي صحیح ده که نه اوس دلته به راشئ ون کالم او به انتخاب کړي لیکل چې کوم پکې ښه تاسو څه شی شو تاسو په یو کالم کې راغله صحیح ده که نه دې ته څه ویل کېږي کالمز سیټینګ دی ښه ومېدل که نه صحیح ده ښه اوس راځو کالم کې خو څه مشکل نه لري که نه او که غواړئ چې مول کالم ته مول کالم کې څه دی که نه موږ سره آپشن دي 2 3 لیفټ رایټ که نه ته بل آپشن دی طریق نه جوړولی شو یا مثال دلته راشه که نه جوړوی خو شي زه دلته ورته یم چې دا لیکل خو په ون کالم کې دي صحیح ده زه ورته یم کالم ته راځم دا لیفټ رایټ لیفټ دا ده که نه دغه د لیفټ سایډ کالم څخه دا لیکل داسې راوړه نور سیده غږ راوړه صحیح ده که نه او چې دی نه دا ښې لاس کوم هغه دی هغه رایټ سایډ لږ راوړه نور داسې دوه کالمو کې راوړه خبره دا ده چې لکه کته پورته راغلی ده صحیح ده ښه ورته نمبر اف کالمز که څومره دلته څومره چې غواړې لس کالمه ته غواړې لس کالمه ته ورکولی شي ښه نمبر اف کالم کې څو شو لس کالمه شوه ده هغه لیکل په لس کالمو تبدیل شو که غواړې د کالمو منځ کې څه وکړي یو لین راولې څه وکړي یو لین راولې لین غواړې چې زه لین راولم د کالمو منځ کې لین راوستی شي صحیح ده ښه رایټ ټو لیفټ لیفټ ټو رایټ دغه د ډایرکشن مطلب دی را بدلی صحیح ده ښه دې ځای نه بیا هر یو کالم ته ویټ ورکولی شي ویټ او سپیسینګ ورکولی صحیح ده که نه چې دویم کالم دې څنګه وي درېیم کالم دې څنګه وي دې ځای نه سپیس برابرولی شي اول کالم داسې وي صحیح ده هغه داسې وي صحیح شو سپیس منځ کې دومره وي د هر کالم منځ کې دومره سپیس وي ویټ مطلب دا دی چې د هر کالم پراخوالی څومره وي او سپیسینګ دا مطلب دی چې د هر یو کالم په منځ کې څومره د لاین سپیسینګ وي دا ګوره ودې ګټه دا کالم سیټینګ ځینې برابرولی شي صحیح ده دې خو کوئی څه مسله خو نشته دی بلکل ښه ایکول کالم یونټ مطلب دا دی چې ټولو ته مساوي هغه ورکوي او صحیح شو ده اوکې بل چې دی اپلای ټو سلیکټ سیکشنز هول ډاکومنټ سلیکټ ټیکسټ چې کوم دا ټیکسټ سلیکټ کړي دي دا د برابرۍ د دې ارینجمنټ دا کوي صحیح ده کنه او بل چې دی سلیکټ سیکشن سره به سیکشن څه وایي سیکشن مخکې راځي د بریک کې وایي برخه کنه پښتو کې بخش هول ډاکومنټ دا کدا هول ډاکومنټ انتخاب کو اوکې دی وو نو ټول دغه سیټینګ څه څه شي کیږي چې کله لس کالم نه کالم هغه کې هر وخت په دغه کیږي دا وای دا کیږي ما سواخ نشته ان شاء الله دې کې بالکل کلیر دی خارزو بریک ته بریک سویل ماتول تصویر کیږي ماتول ته خو ماتول ته کنه ورته د ټون شته دا یو د شکسته وای صحیح ده کنه ها دا دې مو کنه بس ته خو سره بریک څه چې دا بریک خلاص کوم زه
پیج دی کالم دی ټیکسټ راپینګ دی نیکسټ پیج دی کنټینیو ایون پیج آرټ پیج بهترین یعنی په ورډ کې چې دی دغه ډېر خطرناک او په هر ورډ او ایکسل کې دغه مهم حصہ دا ده پیج ډاون ترجمه غلط تاسو خو به راځي ها پیج دې ګرخه اولنې پیج څه پیج mark the point at which one page ends and the next page begins صحیح شو دا دې ټول پیج بریک کوي بل پیج ته ځي خلاص هغه پیج مثال دلته څه ده دلته ولاړ دي کنه دغه ځکه چې دغه لیکل څه کما دا ز بریک کوم صحیح ده بل نه پیج ته ځي الیکل څه تلل بل نه پیج ته لاړل پوه شو کنه زه لږ دراوله مش تاسو ته به صحیح شو دا لیکل شو کنه دقه د زولاله مده چې زه غواړم دغه لیکل خو دا خو صحیح ده دا په خپل حالت صحیح ده دغه لیکل چې دا لیکل دا په بل پیش کې چې دا رنګه کوم څه بیا پوه شي ولا خو څنګه مونږ نه ویل په دې شو چې دا دقه د صحیح ده زولاله بریک تر اعظم بریک کې ورته ما څه کوم بل بیشته مو ته شو بریکس شو علي کله د پاس پاتې شو هغه کوم چې دا کرسر ولاړو هغه د تماس په بل نیکسټ پیج ته راغلو د دې څه کارو د بریک کارو بل چې د کالم خو وخت د ته ویل کنه کله مې پوښښ کارم کنه ته پوه نه شو به دې کوم کالم ترازو کنه مثال ته لیکل اخیستې شو لیکل یې اخیستې صحیح شو لیکل یې اخیستې تری کالم صحیح شو تری کالم وخت مې چې ته ویل لیکل سره قرآن زه دا قرآن یو ته دا ون رو کسه ون کارونه کسه دا نو تر ازمه تری کالم اخلم څه کالم اخلم تری کالم خو دلته دا اول کنټینیو وهم سو وهم کنټینیو بریکس کې کنټینیو در اعظم څه درازو ګوره ها سیدا دلته ما زه وخلاشته دی نو څنګه به ګاري چټي اوسه مګیسه نه سبا نه تر اعظم صدر وځي ګوره ها یک ګوره ها دا ون پیج دی کنه صحیح شو دلته 3 پیج اخلم سهلمه 3 پیج اخلم دا هو کنده مثلا هغه راځي سیدا دم کنټینیو درته سیدا کنټینیو کوم دا نه غواړم چې 3 پیج کې نو لیکل کوم سیدا دا نور لیکلو نه بعد زنده څه کما 3 کالم ځخله ما سیدا 3 کالم واخښتو لیکل مې وکړ دا لیکل سیدا زه غواړم دویم کال بلاشم دویم کال د وسنګ زی دویم کال د لپاره بریک ته براشي بریک کې وکالم انتخاب کې دویم کال ته شي صحیح شو سلام مستقیم پوه شو کنه دا د کالم کار دوی پیژنه په بریک کې صحیح شو څو نشته ان شاء الله بالکل ها اوس راځو ټیکسټ ریپټ کړئ ها څنګه راځي هغه کې راځي کنټینیو ورته وایم چې یو وان کالم صحیح شو ها دا ټیکسټ بل اپشن موږ سره څه دی ټیکسټ ریپینګ ورکی separate text around objects on web pages such as a caption text from body text کنه اکثر تاسو لیدلی وی کنه چې دا په ویب سایټ کې تاسو لیدلی وی مثلا تاسو په اخبارو کې لیدلی وی کنه اکثر یو object یا تصویر لګیدلی وی دغه تصویر شاته خطونه وی دا ټیکسټ ریپینګ دی دا خطو یا د object شاته خطونه وی موږ یو object اول انسرټ کوو چې انسرټ کوم وی دی کنه دا مې دی زه دا object څه شي object علامه سره علامه object علامه دا object ما راوامه چې څه شي په مجرا کوم دا څه کا راوامه خسته اوس پیج لاوټ تر ازمه پیج لاوټ ته ځو ما دلته شته ټیکسټ ریپینګ اول ته شته ها دلته څه لیکل کوم صحیح شو ډیزاین تر ازمه پیج لاوټ څه بریکس تا او ټیکسټ ریپینګ پیژنده ها د څه ورکیږي ټیکسټ ریپینګ ورکیږي پوه شو کنه ته پوه نه شوې ها څه شو نه تر څه مې دا درس کې شته دی ها نو زګور ها
لیکل کولی شي صحیح ده ښه اوس راځم زه بریکس کې څه شی دی نیکسټ پیج دی نیکسټ پیج کې سیکشن خبره ده څه شی دی insert a section break and start the new section on the next page ګوره ښه نه دا نه خلاص مو بس دی نیم ساعت پاتې دی صحیح ده بریکس کې چې دی موږ سره نیکسټ وخت مې سیکشن بریک وګوره سیکشن بریک سیکشن اوس کوم سیکشن کې ځم اول سیکشن کې هم کنه دلته ښکار نه کوم دی یا هغه پیج دی سیکشن کوم دی که نه ښکاري نو ویب ته ورشه ویب کې به څه ورته وایي رایټ کلیک سوري ویب کې به دلته کلیک کې صحیح شوه او څه به ورته سیکشن شو که نه شو که نه و چېرته سټیټس بار د MS Word رایټ کلیک کې او سیکشن دا به انتخاب کړي اوس اول سیکشن کې دی خو سیکشن دلته راغی دا دی ښه زه دلته څومره لیکل کوم که نه څومره لیکل کوم صحیح ده که څو درته وایي دا ماته په سیکشنو بدل کړه څه کړه سیکشنو بدل کړه زه دلته پنځه یا پنځه سوه هماغه یو سیکشن دی 21 پیجز شو که نه هماغه یو سیکشن دی سیکشن خو کېږي برخې ته ورکېږي که نه سیکشن خو پېژنې که نه کلاس 10 چې دی په یو سیکشن A کې ده سیکشن B سیکشن C سیکشن داسې که نه دغه ته هر کلاس لسم کلاس شو خو هغه کلاس په برخه ته بدلوي هر پیج ځانته سیکشن ولري نو ته وایې چې د هر یو پیج یا هر ځای هر پاراګراف ځانته څه شی ولري ځانته سیکشن ولري نو دې سیکشن کولو لپاره موږ څه کوو د بریکس نه استفاده کوو د بریک نه ګټه اخلو صحیح ده که نه ښه نو اوس ته ګوره تر 21 پیجه دي او یو سیکشن دی څه شی دی یو سیکشن دی ښه زه دلته راځم د پیجونو ته څه کومه لږ هغه ورکوم لیاوټ ته راشم پیج لیاوټ کې مارجن کسټم مارجن لیاوټ په لیاوټ کې چې دی بارډر په بارډر کې چې دی هلته راځم دلته زه لږ دا هغه ورکوم صحیح شوه تاسو ګوره ما یو هغه اپلای کړه که نه یو پیج ته که نه ټول ته راغلی دی ټول ته راغلی زه ورته وایم چې یار داسې که چې دا کم دویم پیج کې څلورم پیج کې څلورم پیج کې که نه زه چې دا څلورم پیج ته یو قسم بارډر ورکړی شي او د څلورم پیج نه خواته چې کوم دی بل بارډر ورکړی شي نو دا غواړم دا په سیکشنو ته اول ډیوایډ کړم څه کومه دا پیج چې کوم دا سیکشن جوړ کړم ورته د سیکشن لپاره څه کومه د کوم د کرسر باندې څلورم پیج کې ولاړم بریکس ته راځم په بریکس کې څه وته یم چې نیکسټ پیج کوم سیکشن شو دویم سیکشن کې شو که نه شو اوس زه ورته یم چې دغه دویم سیکشن ته راځم د دې دویم سیکشن چې دی مارجن ته راځم کسټم بیا راځم پیج لیاوټ ته پیج کې بارډر ته راځم دې ته زه غواړم دغه شانتې څه ورکړم آرټ ورکړم اوس وګوره ښه سوري ښه کوم پیج کې دا ولاړم څلورم پیج دا دویم سیکشن دی که نه کسټم مارجن لیاوټ بارډر کې ولې دا انتخاب کې مالټي دا هول ډاکومنټ دی که نه دلته به سیکشن وایي سیکشن اوس وګوره بدل شو که نه شو خو لاندې خو ټول سیده یو پیج لاندې خو یو سیکشن دی که نه هغه بیا یو سیکشن دی زه غواړم داسې وکړم اوس کوم پیج کې ولاړ یم دا پیج دی اتم پیج دی که نه زه اتم پیج نه څه شي دا ماته څه شي د اتم پیج ساته ځم اووم پیج کې ودرېږم صحیح ده دلته یو سیکشن دا څه کوم اووم پیج بریک کوم څوم سیکشن شو دریم سیکشن ته زه بل هغه ورکوم څه ورکوم بارډر ورکوم لیاوټ ته راځم لیاوټ کې چې بارډر ته راځم په بارډر کې ورته وایم چې دغه شانتې هغه راشي ډېر ښه دا ګلان دي صحیح ده دا وګوره او بیا مې هغه هول ته ورکړه تاسو غوږ نه کوئ کسټم لیاوټ بارډر دلته به د ډیزاین انتخاب کې آرټ انتخاب کې دا ښایسته دی صحیح شوه اپلای ټو
this section first page only اول پیج ته ورکی this section all except first pages اولنی پیج او ټول وسره نور چې کوم دي دغه پیج ته ټول ورکی زه چې نه دغه سیکشن کې کوم ولاره دغه ته سره څو راځي څه شو اوس ټول لن تر شوی دی ګوره باس وګوره مختلف هر سیکشن ته باید موږ جدا جدا ورکو نه هدف مې هغه بارډر نه و هدف مې بارډر کول نه هدف مې سیکشن و شتاتو سیکشن خو مخ سیکشن خو کزه ته بریک کما کنه خو معلومیږي نه خو دا یو نه خانه ولې نشه مطلب چې مطلب کول شي او پیج په صوت سیکشن ولې بدل د سیکشن بدلول لپاره موږ څه کوو د بریک نه استفاده کوو چې تاسو ته پوه شئ دا کوم بریک دا سیکشن دی دویم سیکشن دی دا کوم سیکشن دی دا تھرد سیکشن دی کولای شي د څونه یو پیج چې دی په څو سیکشن باندې کې بدل کړئ نو هغه استفاده یا هغه استعمال کوم ځای نه کولای شو د بریکس نه په نیکسټ پیج دی نه کولای شو کنټینیو د تکرار کوم کنه صحیح دی خیر یا تکرار کوم شي ځکه څو نه باندې صحیح ده دا لیکل میکړي دي صحیح ده دا لیکل میکړي دي او زه غواړم دا درې کلمه بدل کړم څه کوم بدل کړم دا بدل کړم چې لیکل کوم او زه ټول لیکلم درې کلمه کې راځي درې شنه راځي درې سیکشن خو کې راځي خوب کې لګیا دی ها دا څه شو او درې کلمه کې دي کنه زه غواړم دغه څه کوم دغه کالم درم کالم چې بریک کم دینه باس کوم نو بل هغه څه لیکل کاندي او کال کراوړم نو دلته زه د بریک نه استفاده کوم څه کوم زه استفاده کوم کنټینیو ورته ما صحیح شو او سره زما او ته وان کالم اوس لیکل ګوره اوس د هغه نه راځي صحیح شو د کنټینیو دا کار کنټینیو دا د لیکل دی په خپل حالت کنټینیو ساتي صحیح شو کنه جاري ساتي کنه بل خبره څه ده موږ سره ده E1 پیج او آرت پیج E1 سره جفت ویل کی آرت تاسو ته کیږي تاسو څو پیج دي یو پیج دي کنه دي کوم دي 500 څه شو زری کومه اوس خو یو شو کنه اوس یو پیج شو صحیح شو اول سره تراغله ما اول سره زر اعظم صحیح شو زه ورته یم چې دا کوم چې په دې یو ویډیو کې کوم مثلا جفت پیج دی هغه ماته خو هغه کې کار سره ماته بوزه دا کومه ته راځي بریک کې ورته وای چې یو پیج جفت کې دویم پیج کې غنه ها پیج نمبر 2 څه ده غنه زه دم چې بیا یو پیج به څلور راځي کنه ورته فورته راځي کنه راځي څه ده کوته چې 8 تر اعظم دریم تا تر راځي تا کې پنځم دی کنه او بل تاسو څه پنځو بسې و ده کنه اول پیج ته راځي دا څه کولای شي بریک ماته ورکړي خبره چې د لاین نمبر څه ده لاین نمبر ده نیو اخلا ما څه شو چې دلته ها لاین نمبر مطلب دا چې لاین نمبرینګ یعنی لاین ته څنګه نمبر ورکولای شو څه کو لاین ته زغوړم نمبر ورکم هر یو لاین ته زغوړم نمبر ورکم دلته موږ سره په پیج ډاوټ کې په نمبرینګ کې څه دی لاین نمبر کې موږ سره څو آپشن دي موږ سره کنټینیوس دی ریسټارټ ایچ پیج دی ریسټارټ ایچ سیکشن دی او سپریس فار کرنٹ پیراګراف دا یو څو نه نن خو مطلب نشته نه بس شو کنټینیو کوته وای هر لاین ته کنټینیوس دي څور کې نمبر ورکړي دا ما یو نمبر ورکړي هر لاین ته یو نمبر ورکړي زم چې نه هر سیکشن ته وړم ریسټارټ ایچ پیج یا هر پیج ته کوم نمبر ورکړي اوس کله دا پیج اول پیج ختميږي اول پیج څومره لیکل سی وي او موږ ته نمبر ورکړي دلش پر راغی کنه بل پیج شروع کی نیکسټ پیج شروع کی البته اول سره شروع کیږي ورخه اول شروع شو دا د کوم کارو د لاین نمبر کې موږ سره د ریسټارټ پیج هم دا چې هر پیج چې بل راځي دا پیج سره شروع کا ریسټارټ اول دوه درځي بل موږ سره ریسټارټ ایچ سیکشن دی وخت مې سیکشن خبر درو کنه په هر سیکشن کې څه کوي هر سیکشن ته جدا نمبر کوي اول ته پیجن په سیکشن بدل کې نو بیا بعد هغه کولای شي هر سیکشن ته نمبر ورکړي سیده کنه هر لاین ته نمبر ورکړي بل چې موږ سره سوپر سپریس فار کرنٹ پیراګراف دا لږ مهمه دی سیده بس مثلا ته وایي چې دا کوم پیج دغه پیراګراف چې دی دغه جنه ته دغه پورې دا باید نمبر وانخلي دغه لاین سیده دغه پیراګراف سیده نمبر وانخلي ځکه چې دغه پیدامه باندې دا د نسم پیدامه باندې دا ان نسم لاین سیده دغه پیدامه باندې خبره ډېره غټه ده نو څه کېږي دا موږ څه کوو زم دې نمبر ورنکم
د سره ګټه علامه د سپریس کارم سپریس مطلب پاکول کول 19 پیج دی کنه 19 نمبر دی کنه شلم شروع شو کنه شو دا د څه شو دا د مطلب په ادامه شو یعنی د په مربوط شو دا کار د سپریس مطلب دا چې سپریس مطلب دا چې پاکول ریموف کول څه شو سپریس خپل چې موږ سره لاین نمبرینګ آپشن دی لاین نمبرینګ آپشن کې چې موږ سره لاین نمبر څه دی لاین نمبر دی لاین نمبر چې دی دغه مهم دی موږ سره څه دا سٹارټ مطلب د کوم ځای باندې شروع شي اوس اول نه شروع کیږي نه زه ورته چې څه شروع کړه لس نه شروع کړه څه لس نه شروع کړه کاونټ بای څومره یعنی دغه 1 2 3 وایو کنه 1 2 3 سیده یو د درمس کې یو دومس سو هغه دی یو دی کنه مثلا یو سپیس دی کنه مثلا یو هغه ده زم چې نه لاس 15 شل 15 د سراسي هر وخت کې د هر نمبر کې د هر نمبر منځ کې څه شي راځي 15 باید ونی ول شي وسپیس کې راشي مطلب هغه به ونه خلی 15 نه شروع کیږي لکه څنګه زګوره دا یو دی کنه مخکې یو دوه درې سره اوس د 15 بس کې راشي اوکې وته وګوره شو کنه شو د هر یو په موبایل کې 15 دانې هغه سپیس اخیستل پوه شو کنه بل لازمه د کې چې لاین نمبرینګ کې آپشن کې لاین نمبر تر لاین نمبر کې چې فرام ټیکسټ مطلب دا نمبر چې دا نمبر چې تخکاری دا نمبر د دې لیکلو منځ کې څونه سپیس چې درې دغه سپیس د سړي کې فرام ټیکسټ دا سپیس څونه غواړي د دې لیکلو لري وي ته چې دوه موبایل لري وي بكده نزيك انا مبغاش اللي يقدر يوصي لا نمبر دراشا ده اللي يقدر ايش هذا بيشور الميسي بيشورك شو كمان رغم نقول كمان يا من ذلك كمان وصشكو دمرة كوسيدا اوكي حكاري ده كنا ده سبيس سي فروم تكست ده غادي بل نمبر کې چې موږ سره لاین نمبرینګ کې آپشن کې موږ سره لاین نمبر کې موږ سره په دې خو به سٹارټ اټ فرام ټیکسټ او کاونټ بای سیس اور نمبرینګ سٹارټ ایچ پیج هغه خبره پاسته کار شوی سٹارټ ایچ سیکشن کنټینیوس سٹارټ ایچ پیج هر پیج نه باید داغه شروع شي کوم بل نه پیج شروع کیږي لسم نمبر شروع کیږي په هر منځ کې به 15 سپیس وي صحیح ده کنه کوته چې سٹارټ سیکشن هر سیکشن نه ایچ سیکشن مطلب باید هغه شي د هر سیکشن هر برخه نه باید د حساب شروع شي کنه کنټینیوسلی ورته وای مطلب په ادامه د هر پیج یو نه شروع تر اخره پورې یعنی مطلب د ادامه ده چې نو پیج او سیکشن ته نه ګوري مطلب چې څومره پیج مستر دی لاس 15 شل د شان تر سار څومره په مستر پیجونه دی هغه مور پرنسپل دا سې استفاده ده کنټینیوسلی پرې سوال نشته بالکل کلیر دی ها بل لازم هایپنیشن وکیږي دا لږ مهمه هم دی زه دا نمبر ته چې نن کوم څه کوم نن لیکم صحیح شو دا سپریس کومه ختم شو دا هایپنیشن مطلب دا دی لیکل لک کاکسه دا شوی دی دلته زه کمپیوټر لیکم د کمپیوټر لیکم کنه هغه لاندې راځي سره راځي لاندې راځي زم چې نه دا لاندې وای دا نشي تاسو اکثر لیدلی وی چې کم د درګه شي یو نه خلاصه کښو شي تیر کوندې او کمپیوټر څخه لاندې لیکلای دغه ته کې هایپنیشن ګوره ها میچینګ دی کنه څه شو دا وسره کې زه غواړم میچ سي ام ای ټي سي دا په دې لاین کې راشي سی ایچ آی ان جی سي دا په دې بل لاین نیکسټ لاین کې راشي ګوره هایپنیشن ورته وای اټومیټ نن خو څه نن اوس نشته دی اټومیټیک ورته به ډیفالت اټومیټیک خپل کله چې کوم بازي نو سکی خپل مسکه هایپنیشن ورکړي ته چې مینوال څه چې مینه خپل خو نه کوم هایپنیشن اټومیټیک انتخاب دا ګوره فار دلته دراوسته ده کمپیوټر ګوره ښه دغه تصویر کې مثلا دلته لیکم افغانستان что ورخه ستان شو غنا شو ستان کوم تر اوسه دغه تصویر کې هاي کنه شو چې اوسه دغه ډول کوم چې
چې دا ترې دغه ته هایبرنیشن کیږي اټومیټیک دا ورته ویل اټومیټیک باي ډیفالت هر ځای خپل خپل ټول خپل اټومیټیک باي ډیفالت کړی دی ماته نه دی ویلي او کوم چې په منوال مطلب خپل طرف خو باندې په خپل خو باندې الریډي کوم شوی دی خپل خو باندې څه کول شي د انتخاب انتخاب کې ورته وایي چې دا غزه غواړم څه کوم حل کړم صحیح ده کنه اخر شيء بيقول العربيه الارم كان الزد اول سجل راوسي هغه سيدا الارم ارم سيدا راوسي دا اکثر په هغه استعمالي سيدا د هایبرنیشن کی هایبرنیشن آپشن چې دا مطلب دی کې ډبل آپشن دی اتوماتیکلی هایبرنیټ ډاکومنٹ مطلب خپل خو باندې راکړي هایبرنیټ ورډز اند کیپس کله چې ته مطلب لغات لیکي ځکه کما البخارا دا غره واسه کنه خو زه دم چې دا سکه کیپس ته ولیکم دا شان چې کله ختم کو صحیح شو دا زه په هغه کې لیکم کیپس لا کې البخارا دا ګورډ دلته راځي دا ول تر راغی ما کیپس آپشن وه کنه زه دلته راغی که زه دم چې دا نه دلته باید کیپس لا کې هم کا نمبر وی سکه ناغه هم هایپرنیټ ودې کده کنه البخارا په څه چې نه پوهیږي چې څه نه پوهیږي کنه د فخر ان شاء الله وونو خا کنزیکټیو نو لیمټ مطلب ډایرکټ وی لیمټ مومنت نشته ډایرکټ کول شي مین وخت خو خوانه دا کول شي دغه سمست خاص پوه شي مطلب باندې خرازو بل انډن کی پیراګراف صفحه کا خا ان لکه دا وسوره څه شو ايش نه غته ورسره شنو غره خلاص څه شي دا موږ لیکل نه شي شو دغه سپیس غواړم انډن سپیس چې د جن څه کومه اضافه کومه دا لیکل دي کنه ګوره ښه دا لیکل دي کنه دا غواړم څه کړ لیفت نه چپ طرف نه دی خو دا غواړم دا څه شي انډن شو لیفت نه کوي چې مطلب رائټ نه کوي اواز نه کوي صحیح شو دا څه شي د انډن کار دی سپیس څه دا پاسنا او لندنا ګوره پاسنا دوه سپیس دی دا کولای شي after تراشه خاله دا واسه لند خانه سپیس دا رائټ څه شي سوري دا څه شو دا سپیسینګ لپاره دی دا انډن سره لیفت او رائټ سره چپ نه خي طرف ته خي طرف ته راشي کولای شي دغه آپشن ولې بند دا افتی څو ورته وایي دا ځکه افضل سره چې دغه آپشن سره ابجکټ یا مثال یو شیپ موږ راخلو شکل موږ راخلو دلته موږ ورکو دا بیان کیږي څه دی کنه دلته زه انزرټ کوم یو دانه شیپ راخلم سره راخلم یو شیپ راخلم دا مې راوخته شو اوس وګوره پیج لور تر راشه ان شو کنه شو position حالت لدغه object position object وګوره choose where the selected object will appear on the page text will automatically wrap around the object so that it's still easy to read مطلب دا د چې خبره کړو بعض تاسو اخبارونه د ریاکشن چې د مثال دغه object مز کې وي شاوخته لیکل کیږي نو دغه لیکل position څنګه غواړته مثال کوم ځای ته غواړي د object کوم ځای غواړي مانس کې شو غواړم شو دا مو څه کار دی دا مو سره پوزیشن دی هر ځای کې د ابجیکټ غواړي کوم پوزیشن کې غواړي هغه چا شاخ وته لیکل څه کنهشته ها دا پوزیشن دی یو څه دا بل چې موږ سره ریپ ټیکسټ دی ریپ ټیکسټ وخت مې ته ویلې دا د لیکلو ریپینګ کې د لیکلو شاته وګوره ښه د لیکلو ډیر راځه ما سره بیا هم object مې دلته څنګه راغلی دی چې مال ته کرسر مې دراوړم هم دې سټ کړم پاس پوزه یم دلته سیدا دا څه کار دی ریپ کار ریپ ټیکسټ کار دی اځه ته چوړې لیکل ما دې راځي ریپ دې نه وهله نو لیکل له پاسه object لیکل به څه نه ښکاري دا کار دی ریپ دې ځکه چې نه دا سی پکار سکوير پکار دی دا چار کو نشو کنه ټایټ پکار دی دا لیکل لګ مس کې دلته فاصله راوړي تورو به
کولای شي څه ده چې نه ټاپ اینډ باټم بس دا هغه چې د ابجیکټ منځ کې راشي د کله خاصه لنډه راشي څه ده ټاپ اینډ باټم راځي بل چې موږ سره ټاپ سوري بیهایند د ټیکسټ څه شي بیهایند د ټیکسټ مطلب دا دی د لیکلو شاته د ابجیکټ مونږ ته دی څه شو بل چې موږ سره اپشن دی ان فرنٹ اف د ټیکسټ د لیکلو مخکې ان فرنٹ اف د ټیکسټ بعضې وخت کې زه ورته یم دا ټایټ ورته یم څه یم یا دا سکویر ورته یم څه سکویر وایم صحیح ده او دلته راشي ایډیټ ریپ پوینټس دا پوینټونه څه دي دا ایډیټ کړه صحیح شوه هغه کومه چې تا پوینټر چې کومې ته هغه بوځي هماغومره سپیس تا ته پرېښوستو چې لیکل دی ښه صحیح پوه شي تاسو لیدلي اکثره شیپ هم غلطه وي که نه مثال د شیپ مطابق نه لیکل جوړوي نو دا ته څه شي کولی شي د ریټ نه د ریپ ټکس کې د ایډیټ ویب پوینټس نه کولی شي موو وی د ټکسټ موو وی د ټکسټ لیکلو سره موو کېږي صحیح ده فکس پوزیشن پیج بل دی موږ سره مور لیاوټ آپشن موږ سره دا شته ګورئ دلته شته دی لیفټ هاند رایټ هاند دا ټول د هماغه خبره ته کته پورته کېږي صحیح ده بل دی موږ سره برینګ فارورډ برینګ فرنټ برینګ فارورډ دا دی چې بل شی ته راغلم دې په ځای ډیزاین ورکوم صحیح ده فارمیټ ته راځم دا کور انتخاب کوم صحیح ده یو بل شیپ مې زیات کوم راشم زد کې یو بل شی راخلم دې ډیزاین ورسې کوم صحیح شوه یو بل شی په انزد کوم یو درې شی په انزد کوم صحیح شوه نو دلته بیک فرنټ نه دلته موږ کولی شو دا یو شیپ چې د بل شاته راوړو ګوره دا شیپ دی که نه صحیح شوه داسې کومه دا شیپ مسله دی دغه شیپ زه ولاړم دغه شیپ زه غواړم څه کومه فرنټ ته راولم صحیح شوه او پسې څه کومه فارورډ یې کړم دغه بل شیپ چې دی دا څه کوم فارورډ کړم مخې ته راغی صحیح ده زه ورته وایم چې دغه شیپ چې دی دا تور شیپ چې دی زه اول کې غواړم فرنټ کې غواړم اول یې درنوسته سینډ بیکورډ بیکورډ مطلب دا د یو پیج یو ابجیکټ یا شیپ نه خواته مزته بوځي صحیح ده دا د څه کار دی سینډ بیکورډ سینډ ټو بیک بیخي شاته یې بوته صحیح شوه ښه سلیکشن پین سلیکشن پین خو مونږ کړي وو که نه دا څومره ابجیکټ چې دي که نه دا مې ټول سلیکټ دي که نه زه غواړم څه کړم هایډ آل کړم ورک شو ورک نه شو زه غواړم چې نه دا غواړم دویم چې نه دغه بل دغه دویم شیپ چې صحیح شو که نه دا څه کومه ده دغه شیپ فلو چارټ ټو چې دی دا ماته څه کړه وښیه دا ونه ښیه صحیح ده ټول غوره ده دا څه شی دی د سلیکشن پین په واسطه باندې موږ کولی شو دا موږ وښیو بل چې دا الایمنټ خو باندې پوهېږي که نه لیفټ ټو رایټ او رایټ ټو لیفټ دا شیان ټول میډل باټم دغه ته بوځي لیکل او دې کې مهمه دا چې دی دا ګروپ دی څه شی دی ګروپ دی ګروپ دا دی داسې وګوره ښه دا شیپ د موږ سره ځان ته دي که نه دي دي که نه دي ځان ته زه غواړم دا ګروپ آف دی زه غواړم دا ټول یو ګروپ کې کړم لکه زه چې کله دا یو موو کوم نو ټول باید د ورسره موو شي دا هم سلیکټ کړې دا هم سلیکټ کړې کنټرول پرس کړې او سلیکټ دې کړې سلیکشن مې والا ګروپ هغه شو که نه شو ګروپ به ورته ووایه اوس یو ګروپ شو که نه شو هلته وایه شي اورېس مخکې ځان جدا جدا سپریټ وکړو اوس یو ځانته شو او دا بیا دلته روټیټ کولی شي څنګه چې ته غواړې ورټیکلی غواړې فلیپ او ډیزاین ډایرکشن بدلولی شي صحیح شوه ان ګروپ ورته وایي بیا ته ان ګروپ کېږي ډیزاین بدلوي ټول یو شان بدلېږي بیا ته مې ان ګروپ کړم مکمل سرچپه کوي روټیشن مطلب دا دی سرچپه او راسته کوي سوال خو نشته انشاءالله بالکل کلیر دی پوه شوې پې ومن الله التوفیق پیج لاوټ ختم شو ښه